عظیم ثواب دے. خلق بیدار شئی. صحیح حدیث صحیح الاسناد روایت ہیس قسم کلام پہ نشترے. سنن ابی داود کی، مسند احمد کی، امام نسائی وغیرہ نقل کرے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دی جمعہ مانزه سے تعلق ساتي کسو کدی رایخ شی وره د حدیث واوري ډیر عظیم فضیلت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من غسل واغتسل، چاچه سروین زر جمعه پورس او غسل وکړو یوم الجمعه تر جمعه پورس باندې وبکر وابتکر به وختي دی لاړو، وختي دی لاړو جمعه تا. دا چې خطیب راوز دروستا را روانی سیبا ٹکا 40 آسکلی دانا وبکر وابتکر وقتی لار تاکید دے وقتی دے لار جماعت کل تکین آستلی ومشا ولم یرکب او پیاده لاری پسور لی نگوری. ملگرو تو سوال لا پیدا کی چی مخد لوری لورن بگاڑ کی رازو ایسا بس که موٹر سیکلو مانی سوک رازی آئی دا پار آسان طریقہ زدا خیمہ دا گاڑی دیسی لکوزے کی ودروئی او بیا تقریباً اس یو سل قدمہ سے شیرے یو سل قدمہ چی کم دے بیا پیدل را لئی دیسی جماعت تا ثواب خوبتا میراوی کنی انشاءاللہ. گاڑی لکوز ودروئی خیر دے. وما شا ولم یرکب امید د خپل رب تشتره چې کم ته د لري نه را روانې په دې موټر سایکل باندې یا په گاڑی کې دغه به مزیدم اجر درکې ان شاء الله تعالی. لیکن په حدیث کې اوس دا ټکی ذکر دی چې و ما شاء ولم يركب پیاده روان شي سورلې باندې نم فدنا من الامام یو به امام ته نږدې شي معنا ځان را نږدې کې چې مخ کې زرا راشمه ارسمره ځکه چې به تا ته ملا شو مطلب ستا مخ کې تک دی. واستمع ولم يلغو او دو وکی خود امام تو لغو کار ونکم. لغو کار سره چې کله موبایل کې ګوتې والے کله ودی کله یو چا څه خبرې کړي کله بل چا څه خبرې کړي یو ته اشاره کړي بل ته اشاره کړي نه لغو ونی ولم یلغو لغو کار باندې کې بے فائدې کار باندې کې. کان له بكل خطوه اجر سنه صيامها وقيامها. د دې سید پاره غسل کړي سر انزلې دی او بیا وخت راغی جمعه ته نزدیک راسته امام ته پیاده راغله سورې باندې راغله په هر قدم باندې له بكل خطوه بار قدم باندې اجر سنه د یو کال ثواب دی. یو کال لڅشي صيامها وقيامها د رجوع او تهجد د رجوع او تهجد دا ثواب ته ملاویږي. اهل علم ذکر کړی دی چې د جمعې په ورځ دومره موقع الله د خپل بندگانو لور کړی دا چې د ليله القدر نم ډیر ثواب حاصلولی شي. ليله القدر نه په ليله القدر کې یو عمل چې تکین هغه څومره څه دعاتیا کاله سره برکت دعاتیا کاله جوړی کړه دومره ثواب ته ملاوي. لیکن د جمعې په ورځ کتا سل قدم واغستنو دغه نه سیوا شو کنه سل قدم دی واغستلو نو په هر قدم د یو کال د روزو او تهجد ثواب دی. نو ګویا کې د سلو کالو د تهجد او د روزو ثواب دی حاصل کړه د جمعې په ورځ باندې. څه تکلیف پکې شته مشکل پکې شته. مشکل صرف دا چې زه د کور نه راوتو والا نه یم زه د فیسبوک نه وزګارېږم نه زه د موبایل نه وزګارېږم نه چې وختي را روان شمه. دیو جنه په دې ورځ باندې روټۍ هم به نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د مانځه نه وروسته خوړله آرام به هم د مانځه نه وروسته کاوه دې لپاره چې دا ثواب میلاو شي. او بیا سړی 200 قدمه والي د 200 کالو د رجوع او د تهجد ثواب. صحیح حدیث ته بیانوم ضعیف نه صحیح روایت ته بیان کړ وسم خپل خوخه ده. الحمدلله زه په دې باندې خوشاله یم زمونږ په دې مسجد کې وختي خلک راځي الحمدلله وختي راغلي ناس دا خوش قسمتي خپل وګړي ان شاء الله تعالی دا ثواب تاسو ملوي. او کوم ملګری شروع راځي هغه ته مم ایتم دایم زما په کې بل څه غرض نشته. ما مقصد خو بیان کول لیکه ما د 2 کسان ناسې مې بیانوم او 3 کسان ناسې مې بیانوم او تاسو له خیر خبره کوم. کم ملګری چې روس ته راځي هغه واورې لک تکلیف کوي د خطیب دراوتونه مخکې ځان دلته مسجد ته حاضر کوي. نو د یو کال د روزو او د یو کال د تهجد
په هر قدم باندې تا ته ثواب ملاویږي خپله دې خوښه ده زمانونو ډېر کسان زیینه مه د لرې نه راځي څوک په 200 قدم آلي څوک په 300 آلي څوک په 500 آلي څوک په 600 قدم آلي لا حول ولا قوة الا بالله الحمدلله دومره موقع موږ ته الله راکړې دا موقع د لاس نه مه ورکوئ زمانونو دا معمولي مه ګڼئ د الله رب العالمین رحمت ډېر پراخه دی سستی مه کوئ په دې کارونه کې د جمعې په ورځ باندې دا یو عظیم موقع موږ ته میلاویږي دا موقع د لاس نه مه ورکوئ یو کال مسلسل روژه څوک نیولی شي یو کال ټوله شپه څوک قیام کولی شي ټوله شپه لږ نه ټوله شپه قیام یو کال مسلسل یوه شپې نه شي کولی ټوله شپه چې ټوله شپه ساره پورې دی ودرېږي د ماخوستن شروع ساره پورې او دا راته د دې جمعې په ورځ باندې میلاویږي جمعې په ورځ باندې خو شرط څه دی شرط یې دا و غسل به کې ګورئ غسل به کې پیاده به راځي امام نه مخکې به ځان را راسې لغوه کار به نه کې دا کارونه چې دی وکړه نو بیا به تا ته را ثواب میلاوي کوو به انشاءالله که نه ټول ملګري به کوئ که نه انشاءالله دا موقع به د لاس نه ورکوئ ګوره د لیلة القدر لیلة القدر کې څوک ودرېږي څوک نه ودرېږي لیکن په هر جمعه کې ماته د لیلة القدر نه سوا ثواب میلاوېدلی شي دیو نظري ملګرو ته کله ویم که نه ګاړه لورې ودروئ ډېر لرې ودروئ چې یو 300 قدمه خو اخلئ که نه 300 قدمه په 2 منټه کې اخیستلی کېږي په 10 منټه کې نه 10 منټه پې نه لګي 300 قدمه پاو ساعت دې پې ولګي نیمه ګنټه دې پې ولګي خو 300 کاله د چا عمر دی لہذا دا عظیم ثواب د لاس نه مه ورکوئ الله نه سوال دی چې الله موږ له توفیق راکړي چې دا ثواب نه فوت نشي انشاء الله تعالی باقي ډېر عظیم اعمال دي او ثوابونه پې ډېر زیات ملاویږي ان شاء الله تعالی به آینده جمعه کې بیان کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم